پنرده کارونو کی چین افغانستان ترمنز دوستی پبلا بلو بالخو کی پرمختگ کلاده لکه د متحصلانو د راتګ او د چینایانو او افغانانو ترمنځ د راکړې او ورکړې موږ هیله لرو چې د یو پښتو زده کوونکي په حیث د چین او افغانستان ترمنځ دوستي د پرمخ بیولو تر خپل توان پر اندازه کوشش کوو. روملی زر ترلای وم ځکه چې زه غواړم چې د پښتو د زده کولو د افغانستان د فرهنګي د اقتصادي او ټولنې لوند د معلومات زده کوم. کله چې زه په افغانستان کې ورسېدو د افغانستان د طبیعي حقونو منظرې په سترګو وراګېدم. په تېره بیا د انجلۍ او هرکن د تاوده احساس رامونږ سره حرکت وکړي. د دوی ترمنځ دوستي لرغوني زمانو ته رسیږي. هیله مې دا ده چې په راتلونکي کې به د افغانستان له دوستانو سره خپلې همکاري ټینګې کړي.